دا لسګونه استوګنځایونه د پکتیا په ډنډ پټان سرحدي ولسوالۍ کې د تیرې بډبکۍ او توپان له امله ویجاړ شوي. زیانمن شوي وایي د پیښې پر وخت ورسره د حکومت له لوري لومړنۍ مرستې شوې، خو په خبره یې د خراب اقتصادي وضعیت له امله خلک نشي کولی چې خپلې ورانې مینې بیا آبادې کړي. چې راورسېدله توپان بس مکمل دیوالونه د کور ټول کور څه سامان چې ټول یې تخریب کړل په مکمله توګه، چې دیوالۍ د عیناً د کوټې خپله کسې ولا مرسته خو داسې مرسته راغله چې خدای دې دا ښېګړې پسې وکړي، ځکه چې دا چې نه درکوي چې یې پکوي دا مسجدي کومک وشو سره د خیمو په طبي پیښه کې یاد زیانمن شوي څرګندوي ویجاړونکي بډبکۍ او توپان یې نه یوازې استوګنځایونه او څاروي زیانمن کړي، بلکې د کرکیلې فصلونه او د بېلابېلو میوو باغونه یې هم له منځه تللي. په ورته مهال د پکتیا د طبي پیښو پر وړاندې د مبارزې او چمتووالي ریاست مسؤلین وایي د لومړنیو معلوماتو له مخې دې بډبکۍ کې 10 کورونه په بشپړ ډول او تر 15 پورې نور کورونه یې په قسمي ډول تخریب کړي او په خبره یې ډېر ژر به زیانمن شوو کورنیو سره د مؤسساتو له لوري د خوراکي او غیر خوراکي توکو سربیره نغدي مرستې هم وشي. په وخت موږ سیمې ته رسیدګي وکړه، هلته هم خوراکي او غیر خوراکي توکي خلکو ته ورسول، خلکو لاسنیوی مو په خپل وخت وکړ او له دې نه وروسته مو د بیلو بیلو مؤسساتو ټیمونه جوړ کړل چې په ساحه کې سروې وکړه. ډنډ پټان د پکتیا یوه له هغو سرحدي ولسوالیو ده چې په تیرو څو لسیزو کې خلکو ته د پام وړ کارونه نه دي ترسره شوي، چې اوس مهال د اسلامي امارت په واکمنېدو سره پکې د یو شمېر رغنیزو پروژو چارې پیل شوي دي او لا یې هم غوښتنه کیږي.